په یو رستورانت کې د رستورانت خاوند پام شو چې یو بېوزله سړی د خلکو له ګڼې ګوڼې ګټه اخلي. ننوځي، په ارامۍ سره ډوډۍ خوري او بیا پرته له دې چې بیل ورکړي وځي. یوه ورځ کله چې سړي په خوړو بوخت و، یو مشتري د رستورانت خاوند ته ورنږدې شو او په پټه یې ورته وویل: دا سړی هر ځل د خلکو له ګڼې ګوڼې ګټه اخلي، خوري او بیا پرته له پیسو ورکولو ځي. د رستورانت خاوند په ارامۍ موسکا وکړه او ویې ویل: پرېږده چې ولاړ شي، وروسته به خبرې وکړو. لکه د تل په شان سړي خپل خواړه ختم کړل، ژر وګرځېد او د خلکو په منځ کې په پټه وتښتېد. کله چې هغه ولاړ، مشتري په حیرانتیا بیرته راغی او ویې پوښتل: ولې دې پرېښود چې همداسې ولاړ شي؟ د رستورانت خاوند ساه واخیسته او وویل: ته نه لومړی کس یې چې دا دې لیدلی، او نه هم یوازې یې چې ماته دې ویلي. تر تا مخکې هم ډېر کسان راغلي دي. بیا یې وویل: هغه له رستورانت څخه بهر کیني ځای ته ګوري او که وویني چې مشتریان ډېر شوي دي نو ننوځي، خواړه خوري او بیا ځي. زه له ډېر وخت راهیسې په دا خبره پوهېږم، خو ما نه دی منع کړی، نه مې رسوا کړی او نه مې سپک کړی. بیا یې په ژور موسکا زیاته کړه: زه باور لرم چې کیدای شي دا ګڼه ګوڼه د هغه د دعا له برکته وي. هغه بهر کیني او دعا کوي چې رستورانت له خلکو ډک شي څو دی هم ننوځي او خواړه وخوري. عجیبه ده چې رستورانت هماغه وخت ډېر بوخت وي کله چې هغه راځي. ښایي دا د هغه په دعا کې یو راز وي او د هغه په اړتیا کې زموږ د رزق سبب وي. وروسته یې داسې جمله وویل چې په ذهن کې پاتې کېږي: پر دې مه ویاړه چې ته نورو ته خواړه ورکوې، کیدای شي هماغه څوک ستا د رزق سبب وي، او دې باندې څوک پوهېږي. کیدای شي موږ د هغو خلکو له برکته روزي ترلاسه کوو چې موږ فکر کوو هغوی موږ ته اړتیا لري.